بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ. نن اهم ټاپکس تاسو سره شیر کوم. خو ما سره کوم ملګری ناست دی د تعارف محتاج خو نه دی. لربر تاسو ګورئ، لربر د ټیک ټاک بنی وي یا یوټیوب بنی وي. وسیم صاحب نن سبا د پېښور بیورو چیف دی، کال کېږي چې موږ نتلی دی او دلته موږ سره نیوز ایډیټر و. نو غټ خبریال یعنی خاص کر په پاک افغان او بیا موجوده صورتحال باندې او راغلی هم سپیشل ډیپټی باندې دی. سپیشل ډیپټی مطلب دلته چې کم ټاک روان دي د دې دپاره سپیشل راغلی او ټیم ورسره نشته. ټیم ورسره داسې نشته چې یو پروګرام نه ځي بل پروګرام پرون ورځې نه ورنه ما ټیم اخیستو خو نن ټیم میلاو شو. شکر دی چې نن موږ سره مخامخ دی. خو ټاپک به کم تاسو سره شیر کوم. یو خو اسلام آباد ټاک په حوالې سره خو آلریډي دي دلته صورتحال باندې به وضع کوو چې روان څه دي، یا مذاکرات دي یا دا صرف دا اوس چې کوم ایران وزیر خارجه راغلی د دې کې څه خبرې دي. بل پاک افغان باندې چې کوم خبرونه راځي هغه په حوالې سره وسیم صاحب سره معلومات ډېر زیات دي. خاص کر یو خو پاکستان افغانستان چې کوم موجوده صورتحال دي، بل تاسو به خبرونه ګورئ چې یاره اوس افغانستان طالبان एकदम بدلیږي، ولې یریږي چې یاره اوس دلته کې چینجینګونه کې حکومت بدلونو کې پته ورته ولګېده چې نړۍ کې هغه شانتې پوزیشن هغه نه کو حاصل یا پاکستان یو واحد هغه چې هغه سپورټ کولو، خو مینس کې دغه صورتحال راغلو چې اوس دا ټول معاملاتو باندې او هلته کې سره روان دي. او بیا افغانان وروڼو ته کم مشکلات دي. امریکا کسان لکه موږ به دا کوو چې امریکا افغانان چې کوم سپورټ کول هغه په نیمه لاره کې پرېښي دي. اوس هم یو خبر راځي قطر نه، هغه به وسیم صاحب نه معلومات ټول اخلو. موږ سره اخره پرې اوسئ او ویډیو لایک کول مه هېروئ. ما نه څو ورځې دا یوټیوب هغه شوی نو تاسو لایک سبسکرایب ډېر ضروري دی. لایک خو کم از کم ضروري او شیرینګ وکړئ چې دا دوباره زما یوټیوب هغه ځای ته ورسي. اول به وسیم صاحب خبره کو اسلام آباد نه به راواخلو. زه لږ شارټ کټ په دې راوشو بیا مخته ځو. اسلام آباد کې یقینا چې خلکو نظر دی بلکې دنیا نظر دی او که بیا د صورتحال وجې نه وګورئ ټولې نړۍ کې یو پرابلم دی، ټول اسلام آباد ته سترګې دي. اوس چې کوم ایران وزیر خارجه موجود دی پاکستان کې، شارټ کټ ګوئ چې خبرې روانې دي او مخکې څه امکانات دي. آیا د دواړو روغه پاکستان په دغه میز باندې بوشي؟ بنګر صاحب مننه موقع برابرولو. یو خدا را تاسو ذکر وکړو یاره اسلام آباد کې مذاکرات چې کوم دي نو هغه روان دي. زما په خیال باندې مذاکرات لا نه دي روان. مذاکرات شوي ول هغه اولنی راوند چې کوم شوی و، ځکه چې په هغې کې دوه فریقین چې کوم دي نو هغې یو بل ته مخامخ کېنولې شوي ولو. بالکل اوس په موجوده ټیم کې دا چې اوس کوم دا 2 ورځې تېرې شوې تاسو ذکر وکړو د ایران وزیر خارجه اسلام آباد ته راغی، نو په هغې کې خو زه دا ویلی شم چې هغوی صرف او صرف میسج چې کوم دی نو هغه یې پاکستان ته کنوی کړو. د دې نه وړاندې کو تاسو لیدلی وي فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی نو د ایران دوره وکړه او د هغه ډیډلاک کې چې کوم ځای کې په کوم معاملاتو باندې ډیډلاک پیدا شوی و نو په هغې کې بیا د ګنجایش رایستو خبره چې کوم دی نو هغه روانه وه. او ظاهره خبره د هغې کې د امریکا به هم څه ګنجایش پرېږدي او ایران به هم څه ګنجایش پرېږدي. نو هله مونږ ویلی شو چې دوی یو معاهدې ته ورسي. زما په خیال باندې زه خو دا وایم چې اوس کو د امریکا نه هم کوم پلاوی یا وپت چې کوم دی نو هغه را روان دی، نو هغې ته به هم پاکستان دا ووایي چې کوم وزیر خارجه عباس عراقچي صاحب چې نن کوم ملاقاتونه وکړل نو هغې به ورسره خپل انپوټ شریک کړي د پاکستان په ترو باندې. پاکستان به د ایران جواب چې کوم دی نو هغه به امریکې ته ووایي چې بای دا جواب هغې په دې نقطه باندې را کړی دی. اوس کو خبره مونږ دې ته کوو چې فلفور سو معاهده ایکسپیکټډ ده او که نه ده، نو زما په خیال باندې زه خو وایم چې داسې دومره زر نه ده. د هغې یو وجه ده په هغې کې دغه کوم ځای چې ډیډلاک پیدا شوی دی دغه ډیډلاک کې اول چې ګنجایش راوځي نو هله یو معاهدې ته رسېدل چې کوم دی نو هغه کیدی شي. خو بیا دغه معاهده چې کومه ده نو هغه ماته ښکاري داسې چې امریکا یو ډېر اکټیولی جنګ وکړو د ایران خلاف. امریکایي صدر به دنیا ته اوس وایي چې بای ما جنګ وکړو خو ما دا وګټو.
وګټو اوس د هغه ګټلو د پاره به بیا ظاهره خبره ده. زما خو خپل خیال دا دی چې ډونلډ ټرمپ په امریکا ته په خپل راځي، سوري پاکستان ته په خپل راځي، هغه به په دغه باندې ساين کوي او وایي با چې دا د امریکانو د پاره او د دنیا د پاره یو ډیره غټه ګټه ده. هغه نور ته پوهیږي چې ټول خلک پوهیږي نن سبا چې لکه هغه بیا څنګه یو سړی کم ځای ته ورسای او ملګرو دي کې په خور ولا د تحریک انصاف ولا دا خبر ما نه شو دا به موسم چې نظر ته پوس کو چې التا په ګراوند باندې ګوري او بیا خاص کر التا چې کم تازه یو ډرامه یو کا په سټیډیم کې کم او کو غنس دو اسمبلی اجلاس غنس حاصل ک دا هم پکې شامل خو تاسو کو چې تاسو اوس تازه کم خبر راغله د قطر ولا چې الته یو سوا فیملی وی او یو سوا چې کم امریکنز را کار کولو هغه په دې ته مو چې امریکا ته وبوزي اوس هغه مستقبل هم په ترکه کې دي هغه صورتحال د افغانانو دا یو خبر داسې شوی و چې څو میاشتې وړاندې دا خبر سرفیس شوی و چې ټرمپ اډمنسټریشن چې دی نو هغه نور افغانانو ته نه دی تیار. هغه افغانان چې کوم په شمیره کې 1100 دي یعنی 1100 نفره دا په قطر کې امریکا ایویکویټ کړي وو د افغانستان نه بوتلی وو په قطر کې فلحال کې نه ولیو د دې لپاره دوی د مارچ 2026 ډیډلاین ورکړی او تر څو امریکا دغه خلک پر ځای کې په امریکا کې. خو اوس په موجوده ټیم کې د ټرمپ اډمنسټریشن چې دغه کم یو سوچ راغی یو کار په هغې په دې باندې کړی دی نو هغې کې معلومات دا دي چې دغه کسان چې دي بنګر صاحب دا اوس دیو کانګو ته د لیږلو باندې سوچ کوي. په هغې باندې حال دو چې ډېر ریاکشن راغی ایون د خپل د امریکې چې کوم لا میکرز دي یا قانون سازان دي نو هغې پې هم ډېر اعتراضونه وکړل چې بهي دغه خلک تاسو راویستل نو په ځای د دې چې دا تاسو امریکا کې سیټل کوئ اوس تاسو دا کانګو ته ولې لیږئ او بیا کو کانګو ته لیږئ نو کانګو خو ځانه یو وارټرن ملک دی په هغې کې جنګ شوی دی په هغې کې خپل 90 لاک کسان بې کوره دي یعنی هغې بې کوره دي ډسپلیس دي نو تاسو ته دا او د دې توکسو جوړېږي چې تاسو دا لیږئ. ښه په دې کې 1100 کې 250 کسان هغه دي چې هغه خو بیخي کوالیفای کوي نه چې دغه د امریکا ده یعنی د هغې په کاغذونو کې به یا د هغې یا به هغې اکچولي کار نه کړي دا هغه کسان دي چې د امریکنیانو سره په افغانستان کې یا انټرپریټر په حیث باندې کار کړی یا د ټرانسلیټر په حیث باندې کار کړی دا هغه کسان دي چې د هغې اسیسټ کړي دي. خو لکه دا مونږ ویلی شو چې امریکا ډېر په ښکاره جاره باندې دوکه چې کوم دی نو هغه افغانانو سره کوي لګیا دا ولته کې په دې کې یو اپډیټس دا دي چې په دې باندې نن د افغانستان د خارجه وزارت بیان راغی. ها لکه نورم کنفرم شو چې را بالکل چې دا سوچ شته او دا یو خبر شته نو د هغې باندې د افغانستان د خارجه وزارت په بیان کې دا ویلی شول چې دغه خلک واپس راځي نو دا زموږ افغان نیشنلز دي د دوی سره موږ نه کوو دوی راشي. خو بهرحال دغه مثالونه چې کوم دی نو دا داسې بیا نه دي پاتې شوي مونږ کتلي دي چې خلک بیا نیولې شوي هم دي. ستا په چینل په دغه باندې وایم یو میم مې کتلی و نو هغې کې یو پیشو ده او هغه یو منګت د سوړي نه سر راایستی دی دا پیشو ورته وایي چې بهر راوځم هم در کومه لکه دا په اعتبار دي اعتبار پې نشي کولی دا خبره شته پکې. خبل وسیم صاحب د پاک افغان خبره به کوو چې دی وخت کې افغان طالبان یا د افغان حکومت چې کوم عبوري حکومت دی پریشانه دی بس پریشانه دی بدلون باندې خبرونه راځي ډېر خبرونه موږ وینو. خو نه مخکې به زه دا تپوس وکړم چې چونکې تاسو یو کال نه د پېښور اوس ګورئ او هلته کې تحریک انصاف حکومت هم نږدې نه ګورئ دا موجوده یو ډرامه چې کومه وکړه د سټیډیم کې کم اجلاس دی وکړو دې نه څه حاصل که او هغه نه علاوه څه ګورئ چې آیا خلکو ته څه ډلیور کېږي او که تش بس خبرې دي؟ زما په خیال باندې که دا دوی په سوچ باندې کړي وي چې زه د سټیډیم نوم هم عمران خان دی او موږ به یو اجلاس وکړو بهرحال دیو دا مطلب و دی وی چې کنه دا به موږ یو عوامي اجلاس وکړو موږ به ځان عوامو ته پیش کړو. بهرحال هغه خو بیا ونه شوله عوام په داسې حالاتو کې په پېښور کې چې اسمبلی کله اجلاس وي نو اسمبلی د سیکیورټي پرپزز دپاره هغې سپیشل پاسز د اسمبلی دپاره جوړوي خو دغه دیو دغه سیکیورټي چې کوم افیشلز ول هغې هم په امتحان کې واچول چې په اوپن ګراوند کې تاسو چې کوم دی نو اجلاس کوئ. بهرحال د دیو یو خواهش و هغه یې پوره کړو اوس تر څه حده پورې دوی څه قانون سازي په دغه ورځ باندې وکړه دوی په دغه ورځ باندې د خلکو د ګټې دپاره څه وکړل دوی په دغه ورځ باندې د څه شي دپاره یو قسم له په هغې کې توجه دلاو نوټسز وشول چې د خلکو ته دا سړک خراب دی دا سړک خراب دی هغې کې په څومره باندې
پیسې دغه خبره هغې نوټس واغستی شو. نو دغه خبرې چې کوم بل یو خبر پکې دا مرضی وسیم صاحب چې دو سپیکر ډیپټي سپیکر ته لکه لامحدود اختیارات ورک چې د دې تحیات قسم نیول نه کیږي او تحیات د دوه غاړو څنګه صاحب د دې شیزونو خو خبر شته د دې شیزونو زه بالکل په حق کې نه یم. دا خبر وو او د دې خبر نه بیا وروستو چې کله د خبر غبار جوړ کو نو بیا هغه واپس کوم دی هغه واپس هم کو. خو د دې شیزونو خو زه په خپل باندې پرسنلی بالکل په حق کې نه یم. زما خپل ویلاګ هم په دې باندې پروت دی چې ولې د یو سپریم کورټ صرف جج ساده جج چیف جسټس نه یادوم ساده جج چې کوم دی د 2000 د بجلی یونټ چې کوم دی دا فری د میاشتې 2000 یونټ دغه خبر دا یو وړوکی ډیم پیدا کوي بالکل. نو ولې ورته دغه فری دی ولې هغې ته چې کوم دی نو په حالانکه مراد ډیر دی ورته نورم 1800 سی سی نه بره ګاډي چې کوم دی او هغه دوه ګاډي ورته الاؤډ دي. نو زه د دې سیزونو د دې مراعاتو او د دې سیزونو نه بالکل خلاف یم په داسې حال کې چې زمونږ د خلکو د دوه وخته روټۍ دپاره هغې دغه دي. نو لکه زه یم چې بالکل دا سیزونه نه دي په کار. امیجیټلی دي هر هغه کسان چې د وابډې امپلایز دي بل په تاوزنډس کې امپلایز دي د هغې نه دي دغه فیسیلیټي واخلي چې بھائی ته ولې تا ته ولې یو ګریډ 19 افسر ته چې کوم دی 6000 یونټ د کال 6000 منې غوځم چې غونډ کله بهرحال دا تاسو ګورئ چې ډېر زیات میس منیجمنټ شته. خو خیر دی بری برازو خو اوس رزو پاک افغان صورتحال بنې چې پاکستان مینس کې دا نورې کیسې راغلې نو خبره جنگ یا نور صورتحال کې بدلی شوې. بیا پکې چین کې منچ کې کوم مذاکرات وشول هغې نه دا خبره کېږي چې پټ داسې خبره شوې ده چې افغان طالبان په دې باندې پوه شو چې اوس موږ به چې کوم پاکستان مطالبات دي دا حکومت د دهشتګرد هغه دا به ختمو دا به نسو دغه شانتې کیسې. او بل دویم چې اوس خبر چلیږي چې افغان طالبان په یره کې دي چې زموږ حکومت بدل نه کی. دغه شانتې حکمتیار خبر به تاسو ورجري چې ټول ټاکنې دي وکړی شي داسې نور ولسي او بل ولس هم ترې نه دي خوشحاله. تاسو څه نظر دی؟ زما خو خپل خیال دا دی یعنی د افغانستان د حکومت حواله سره کوم خبره کوو نو هغه حکومت د هغه واپس مونږ لاړ شو 15 اگست 2021 تا دا غینه بعد که پرس کوم د خلکو نه تاسو کړی چې آیا تاسو طالبان غواړئ په حکومت کې نو هم به مونږ ته پکچر واضح شوی و چې دا مطلب خلک څه غواړي دا هغه ځای خلکو. خو اوس چونکې یو راغلی دی یو فورس دی او هغه ایرال لوغي حکومت یو خپل ارینجمنت هغه جوړ کو. نو زما په خیال باندې زه خو وایم چې دغه بل کوم یو هر یو ملک حق نه لري چې ګنې هغه راشي او رژیم چینج وکړي په یو ملک کې دننه. زه په خپله دغه په فیور کې نه یم. البته دغه افغانان دي پوه شي دغه طالبان دي پوه شي که افغانان خپل استازي ګڼي نو ګڼي او نړیواله پرشر کم دی بالکل کم ځای نه هغه خو دوی یو ایشورنس ورکړی دی او ایشورنس دا دی چې بھائی مونږ به انکلوسیو ګورنمنټ جوړو. تر اوسه پورې هغه انکلوسیویټي کم ځای ده چې مونږ وګورو خو ټول دی خو هم طالب دی دی خو هم طالب دی دی خو هم طالب دی دا ټول طالبان دي. نو هغه تاسو دغه کړي دي کم ځای د سیول سوسایټي کم ځای د میډیا پرسنس کم ځای دي لایرز کم ځای دي دا نور چې کوم طبقه فکر خلک دي. نو بهرحال په دغه کې تاسو ذکر وکړو چې ګنې اوروم چې مذاکرات چې دي نو هغه ډېر د یو د لاندې لیول مذاکراتو د سیکټري د لیول نه هم ښکته مذاکرات و. نو زما په خیال باندې زما غي ډېر په ټیکنیکل سیزونو باندې خبرې کړې وي او البته دغه چې کم دی نو دا ډېر غټ خبر دی دا کم ته چې تاسو اشاره کوئ چې ګنې افغانستان امارت اسلامي اوس دې ته غاړه یخې د چې د ټي ټي پي خلاف کار کوو. زما خیال تاسو اشاره هم دغې ته بالکل یا د هغې خلاف به موږ اکشن اخلو. نو په دې باندې خو دا یو خبره ده چې چین هم زور راوړی دی په دغې حواله باندې رشیا هم زور راوړی دی په دغه حواله باندې. نو او دا حقیقت دی چې د افغانستان نه خلک راځي دلته کاروایانې کوي دلته دغه کوي. نو افغانستان خو په کار ده چې داسې وکړي غاړه کې کېښودي نو هم یقیني خبره ده ډېره ښه خبره ده پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تعلقاتو بلکې پاکستان خو ډېر صفا ویلي افغانستان ته چې تاسو به په پاکستان او په طالبانو ټي ټي پي کې به چایس کوئ یا به مونږ اخلئ یا به هغې اخلئ. نو په کار دا ده چې طالبان یا امارت اسلامي چې کوم دی نو هغه ډس اون کړي. ډېره مننه. ګران کتونکو ولاګ هم لوی شو خو چونکې تاسو اخره پرې اورېدلي وي یقینا چې دا معلومات دغه خبرې چې تاسو ته مختلفو غږونه راځي نو موږ کوشش دا وي چې تصدیق شده یعنی بیا وسیم صاحب غونتی کس چې هغه په دې باندې
یعنی نو 24 غنټې په دې سرچینګ کوي خبر راشي هغه فیک نیوز چې کول دغه ډېر ګران کار وي او په داسې حالاتو کې چې کم تاسو میډیا وار ګورئ د سوشل میډیا هر سړی خېټې نه خبرې کوي نو کنفیوژن ښکاره کوي نو یقینا چې مخته حالات راتلونکي دي چې انشاءالله پاکستان افغانستان حالات بهتره شي خو دا خبرې پکې شته چې کمې مینس کې د پراتی دي نو الله دې وکړي چې دا زر ته زره حل شي او دا پاکستان افغانستان خلکو ولس هم لکه موږ وایو لربر خاص کر وسیم صاحب لربر ټکم دي ځکه ورکړی لربر او چې کم نږدې زموږ پښتون رونه دي هغه په مشکلاتو کې گیر دي نو دغه هر څه حالاتونه هغو ته ډېر زیات پرابلم دی الله دې وکړي چې دا زر حل شي نسرا موږ دغه ویل اکثر تر رسو انشاءالله بیا به تاسو خدمت کې حاضرېږو